سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نازیه اقبال: څوک حق نه لري چې زما په ژوند کې خبرې وکړي. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې نازیه اقبال وایي چې څوک حق نه لري د هغې په شخصي ژوند او کورنۍ مسلو کې خبرې وکړي. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړۍ علامه ده هغه هم ووهئ. نازیه اقبال وایي خلک په ډېرو لویو خلکو پسې تبلیغات کوي او په هغوی پسې خبرې کوي. زه خو بیا یو سندرغاړی یم. نوموړی له BBC سره په خپله مرکه کې وویل چې د هر چا په کور کې ستونزې راځي، همداسې زموږ کور کې هم ستونزې راغلې وې. هغې زیاته کړه چې ما خپل ژوند تیر کړی دی خو اوس مې زه هر څه د خپلو بچو لپاره کوم. نازیه اقبال وایي چې زه هنرمنده د نورو خلکو لپاره یم خو په خپل کور او د خپلو بچو لپاره زه یوه مور یم او د هغوی خدمت کوم. همداراز د نازیه اقبال خاوند جاوید فضا هم یاده کړه چې په هره کورنۍ کې مسلې راځي او داسې زموږ ترمنځ هم مسلې راغلې وې خو وایي چې اوس دوی بیرته عادي حالت ته ګرځېدلي دي. همداراز نازیه اقبال وویل چې زه د خلکو په خبرو پسې نه ګرځم او خپل ټول پام مې خپل هنر، خپلې کورنۍ، خپل ژوند او کلتور او خپل دین ته دی. د یادولو ده چې له پاکستان څخه لندن ته له تګ وروسته د نازیه اقبال د خپل خاوند جاوید فضا سره کورنۍ اړیکې خرابې شوې وې چې له هغه وروسته د دواړو په یو ویډیو کې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شوه چې نازیه اقبال له خپل خاوند نه طلاق غواړي او هغه هم ورته طلاق ورکوي. خو وروسته دواړه په خپله پرېکړه پښیمانه شو او په وینا یې چې له عالمانو یې فتوا ترلاسه کړه چې د دوی ترمنځ طلاق نه دی شوی او بیرته یې خپل ګډ ژوند پیل کړ. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. خپل نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې پرېږدئ چې آیا په رښتیا هم چې د خلکو په شخصي ژوند کې لاسوهنه یو ښه کار دی او که بد. زموږ د یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړۍ نشان ووهئ.